ګران افغانستان هیواد د ځان بساینه په طرف روان ده دا چې څنګه راځي دغه ویډیو را تر پای وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو را تر پای وګورئ. په ختیځ ولایت کې د لبنیاتو نوې فابریکه پرانیستل شوه چې د ورځې 4.5 لیټره شیدې د پروسس لپاره راټولوي. ننګرهار کې د ختیځ لبنیاتو د فابریکې مسؤلین وایي هر ورځ له مالدارانو 4.5 لیټره شیدې د پروسس په موخه راټولیږي او دوی پروسس کوي. د معلوماتو له مخې په دې فابریکه کې 1,600,000 امریکایي ډالر پانګونه شوې ده. مسؤلین وایي هر ورځ د دې ولایت بیسودو کامې بټي کوټ او سره روده ولسوالۍ کې له مالدارانو 4.5 لیټره شیدې راټولوي او په بدل کې هغوی ته نغدې پیسې ورکوي. دوی وایي په فابریکه کې په زیات شمیر خلکو ته کاري زمینه هم برابره کړې ده. مسؤلین زیاته اوس مهال ورسره 23 تنه کارکوونکي په مستقیم ډول کار کوي او په یو کار موده کې 1,000 لیټره شیدې پروسس کوي. د دوی په خبره کې ورته پاملرنه زیاته شي د کارکوونکو په شمیر کې د زیاتوالي ترڅنګ به د پروسس ظرفیت هم لوړ شي. په ختیځ کې د لبنیاتو فابریکې کې شیدې، ماستا، شومړی، کوچ، ایسکریم او نور ګڼ توکي تر جوړېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. د دې فابریکه جوړه شوي توکي په بازار کې ښه پیرودونکي لري او خلک له کیفیت نه خوښ دي. اخیستونکي وایي په ډېرو خوښۍ یې ځکه ترلاسه کوي چې پخوا له هېواده بهر به دا توکي دلته راتلل او دوی به اخیستل او اوس یې په داخل کې ترلاسه کولی شي. دوی وایي خوښ دی چې د ورځې په تېرېدو یې هېواد د ځان بساینې په لور روان ده او هر ورځ د بهرنیو توکو د مخنیوي په موخه داخلي توکي اخلي او تولیدوي. د یاد ده چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکې په دې ولایت کې په 2015 زېږدیز کال کې د فعالیت پیل شروع کړی ده چې د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول فعالیتونه د هیواد په ګټه بولي او وایي یو لوري خپل تولید مومي او بل لوري بېروزګاره خلکو ته کار زمینه برابره کړې ده. دوستانو تاسو دغه کار څنګه ارزوئ د غني بابا؟ که چیرته مو ویډیو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.